مونږ د ځان نه یو په ځان نه یو صابره مونږ د وسوځو خو لارې د رڼا شي. نو بس په دغه وطن یو نوی جنګ هغه مشهورونه و بار بار میش ته ویل بیا میش والا ویل چې دا نوی جنګ چې څه شی دی و څرنګه رسي په میشتو سې ډېر ارسونکی آپشن دی د میش سره د دغه جنګ نه د دغه جنګ د سړولې او د دغه جنګ د مسترد کولې واحد یې دا ذریعه ده چې په دغه وطن شه دوه مضبوط قوتونه دي څوک د طالب په نوم دی څوک د حکومت په نوم دی بس میشتوس ته په چار دو چې میشتوس په دا 14-15 کله شه دا تجربه وشوه چې دغه خلک په ملګرتیا پیره هیڅ خیر میشتوس ونل د بلکې ذلیل او رسوا شي. نو بس په چار دو چې پرتلین کې شه دغه خلک د ملګرتیا نه ډاډه وکي او فارج وکي د میشتوس د ژغرل او د بقا د وطن د تحفظ یک واحد چلای پښتون ژغورنه غورزنګ دی پی ټی ایم دی او دا میش په دلیل درته ثابتوای شي ایسای خو ټول عمر د دغه وطن د ادارې خدا غوښتي دي چې پښتون دا وشل شوی وي پښتون د طالب د کافرو د فوجي او د څو د څپنو مړېږي پښتون ژغورنه غورزنګ واحد په دغه وطن شه امن سوله ترقی پرمختګ غوړي د پښتنې یو ولای غوړي د لارې بارې پښتنې په خپل منځ یو ولي غوړي میش دا یای چې په ټول خلک نه کښلي مسلمان میږي په ټول خلک نه په خواندې ماندې پړدارې غامیش کی په ټول خلک نه پنځه وختي لمانځي نه میش کی او په تبلیغ په اسلام په خوند خلک نه میش مایني بیا په کوم نومه د مو د علاقې مشر د جاسوس په نوم مري په کوم نومه د مو د وطن ژوندی د طالبو د دهشتګرد په نوم وړل کېږي جیل ته او مړ کېږي د میش په وطن څومره باد وخت نه تیر شوه نو د دغه د پوره میش په وطن شه ډېرې بادې ریزې برداشت کړي دي نن میش په ژوند دا فرض کارز ګڼل یدو چې میش د پښتونه و هر دار ته لوړ شي د هر پښتونه دا روزا وټکوي چې ورره د امن د یوولې د سولې پیغام مې د تر وړی دی حکومت ته او ټوله دنیا ته دا پیغام ورکوي چې میش په خپله خوره د طالب د فوجي د امریکا او د چین د هیچا جنګ منل ته تایر نه وي میش په خپله خوره د اسلام او د خپلې پښتو طریقې لوند د عزتدار ژوند تېرول غواړي تور سړی به ته کوي په دیوال ټنډې ماشومان به په کوڅو کې وایي منډې هغه کام به تل غلام ابن غلام وي هغه کام به تل غلام ابن غلام وي چې ځوانان یې په خروشي لکه کونډې میش د خپل قوم د بقا د خاطره و هر شي ته تیوري که هر څومره بې عزته ویلی نه شي که مړه ویلی نه شي خو میشو د خپل قوم د بقا خبره